لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. هیله مند یم چې تاسو جوړ او روغ به یاست. څو ورځې وړاندې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د هنر او فرهنګ معین پوهان محمد رسول باوري صاحب له دې نړۍ څخه وفات وکړ. هغه د شیخ زاید پوهنتون مخکینی رئیس، د کابل پوهنتون استاد او په افغانستان کې یو له معتبرو لرغونپوهانو او مشرانو لیکوالانو څخه و. زه نن د مرحوم پوهان صاحب د قلم او د علم د ملګري ښاغلي استاد حیات الله رفیقي صاحب سره د دوی پر ژوند لاندې څو خبرې لرم. هیله مند یم چې زما ملتیا وکړي. استاد ډېره مننه چې وخت مو راکړئ. د باوري صاحب د ملګرتیا په اړه که راته ووایاست، څونه وخت راهیسې تاسې او د ملګرتیا درلودله؟ ډېر ښه. لومړی د هغه چې زه ستا پوښتنو ته جواب درکړم، ستاسو د تلویزیون د لارې څخه به زه خپلو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. راځو ساته پوښتنې په اړه باندې. باوري صاحب پرون هم د قبر د شوکېدو په وخت کې یا د پاکستان د ښخېدو په وخت کې چې هلته مو هلته هم د کندهار ملي راډیو تلویزیون د لارې څو پوښتنې وکړه، دا ستا پوښتنه هم پکښې کړي. نو ما ورته وویل ماله زموږ په دغه کندهاري اصطلاحاتو کې یو شی داسې ځینې خلک وایي دا پلانکي نوم چې دغه نوم یې پر ایښی دی، یا پلار یا ملا صاحب یا چا، دغه نوم د ده سره ښایي یا نه ښایي، او تخلصونه هم دغسې دا لنډ نوم چې. نو باوري صاحب چې محمد رسول باوري، نو د ده دا دوهم نوم د باور څخه مشتق شوی دی، رااخیسته شوی دی. ما چې وکتل ما د رښتیا ده دی په دا خپل هوډ، په دا خپل عزم، په دا خپل علمي حرکت او د ځوانانو په روزلو په مشتولو کې دغه درلودی، تعهد یې کړی و، باور یې پر ځان درلودی چې دا کار وکړي. باوري صاحب په واقعیت کې تقریبا چې زه چې حساب ورته وکړم تر 40 کالو ډېر عمر ما ورته اشنایي ورفاقت موجود و چې دی به راغلی یا کندهار ته یا به زه لاړم کابل ته، نو سره لیدل به مو، او ډېر یو متعهد انسان، یوازې په علمي بخش کې نه بلکې په اجتماعي امور کې زموږ ستاسو د کلتوري فرهنګ په لحاظ باندې داسې یو شخصیت و څو اړخیزه یا څو فکټوریزه انسان دا باوري صاحب. په واقعیت کې د ده ضایعه خصوصا د جنوب غرب حوزې دپاره او بیا د لوی کندهار دپاره نه جبران کېدونکی ده. نو باوري صاحب دغه ملي خصلت یو ډېر مهم اساسي اصلي هغه پښتني و افغاني خصلت ته درلود چې ده دغه په هېڅ وخت کې دی یو وخت سرپرست وزیر شو د اطلاعاتو کلتور، هم دغه باوري صاحب و په مځکه چې به راسره ناست هم یوازې ما سره نه، ستا سره هم، د بل سره هم، د بل سره هم، د سپین ږیري سره هم، د لوی سره هم، یعنې دغه زموږ تاسې هغه په اصطلاح باندې د کمینت او دغه فکر یې درلودی چې د هر چا سره دی په هغه فرهنګ باندې تللی. دا د ده یو هغه ملي خصلت و. نور هغه علمي موضوعات خو د مخ دلته په دا ابتدایي خبرو کې مو وویل چې دا یو تاریخ پوه و، دا یو بیخي د ده کتابونو چې سړی ویې ګوري نو په دا پوهېږي چې دغه سړی په افغانستان کې یو څوک و. استاده مننه. 40 کلنې ملګرتیا خبره مو یاده کړل، خدای تعالی دې پر دوی ورحمېږي. اوس نسته، ډېر خاطرات مو ترمنځ پاته سوي او ناسته پاسته کې په دغه د پروشکا په ژمي کې، پروشکا په ژمي کې د رشاد بابا په اړه په هلته په کابل کې سیمینار، نو د ټلیفون راته وکړ ول مانې خلاصې دي، ختمې دي، سبا به رالیکېږي شیرشاه سره یو ځای. نو شیرشاه ټلیفون راته وکړ څو ما دا سړی یو خو زورور دی را باندې، نو ځم او یخ و ولاړو هلته ولاړو روغتون. نو هغه سیمینار چې خلاص شو ماښام یې کور ودان شو، زما سره به شوروا زموږ تاسو ته کندهار کې سره خوري، خو هلته ښه ډېره یې ولاړو ماشاءالله. نو بیا راته وویل سبا لا نه بل سبا هلته زما د لور کور هم په کابل کې، نو هلته زما ځای و
ول نو دا سبا استراحت وکړه بل سبا زه لغمان ته بیا ما نو خدای دې خدای تعالی دې خیر درکړي کور دې ودان خو زه خو په ډېر لوی سرګردانۍ اخته کړی نو زه در سره ځم په هغه ورځ چې ټلیفون وکړي دغه ډاکټر طارق ټلیفون راته وکړي ویل چیرې یې موټر چې ما فلانکي ځای کې په مکران کې ویل زه درس عملیه مه راڅکول د شام فشار مې دومره کښته راغلی و چې بیخي د ولاړې نه نو ځینې پات شوم بله ورځ بیا ټلیفون راته ولته دی ما وکړي ویل ځې به نه ځو دغه جلال آباد ما ول صاحب دې خدای خیر کړي زه د کار نه یم نو داسې ډېر نور موضوعات مې درلودل چې په زور دا اوس کې نو پرون په دغه خبرو کې مو ویل باوري صاحب چې راغلی و دلته ماته وویل چې دا ځای کې موږ کار شروع کړی دی دا چې خلاص په دې کې به د محمد هوتک د پټې خزانې په اړه باندې یو ښه سیمینار جوړ کړو په دغه زابلشهر کې ما خدای دې تا درکړي قدرت درکړي نو متاسفانه ته یې لاړې ډېر خلک چې څو سیمینارونو ته زه د ټي وي په کابل کې وګورم خو دا سره موضوعات سره اوس یې خدای تعالی اوس پر تاسو برکت کړي ستاسو د جملې څخه دغه څه ډکه ډیره زیاته مننه استاده چې وخت مو راکړی په عزت اوسئ کور مو ودان شه لیدونکو ستاسو څخه هم ډیره زیاته مننه له پوهان مرحوم باوري صاحب سره دی خدای تعالی جل جلاله ښه وکړي الله تعالی د جنتونو سردار کړي تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ پر الله جل جلاله سپارم